د روزګان د مرافعه محکمې رئیس د یاد ولایت چنارتو ولسوالۍ ابتدایي محکمې او زندان څخه لیدنه ترسره کړه. د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ کې د مقتول کورنۍ قاتل ته بخښنه وکړه. د سترې محکمې د حقوقو عمومي رئیس پکتیا او پکتیکا ولایتونو ته سفر وکړ. د خوست ولایت اړوند محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 3905 قضیو پر حل او فصل سربیره 2040 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د زابل ولایت اړوند محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 3283 قضیو پر حل او فصل سربیره 1419 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د بادغیس ولایت اړوند محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 3244 قضیو پر حل او فصل سربیره 2218 بېلابېلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل په مرافعه محکمه کې د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست اړوند یوه څانګه پرانیستل شوه. د سترې محکمې د عالي شورا د 1415 هجري قمري کال 9مه غونډه ترسره شوه. د هلمند ولایت د مرافعه محکمې اداري غونډه ترسره شوه. د پنجشیر ولایت مرافعه محکمې عمومي رئیس د دغه ولایت له زندان څخه لیدنه ترسره کړه. د جوزجان ولایت مرافعه محکمې عمومي رئیس د دغه ولایت شبرغان ښار ابتدایي محکمې څخه لیدنه وکړه. د هرات د مرافعه محکمې اداري او قضایي غونډه ترسره شوه. د کندوز ولایت استینافي دیوانونو د رئیسانو غونډه ترسره شوه. د جوزجان ولایت د مرافعه محکمې عمومي رئیس د دغه ولایت له زندان څخه لیدنه ترسره کړه. د سترې محکمې د حقوقو عمومي رئیس د پروان ولایت د مرافعه محکمې حقوقو امریت څخه لیدنه ترسره کړه. د کاپیسا ولایت د مرافعه محکمې عمومي رئیس د دغه ولایت وثایق او مخزن امریت څخه لیدنه ترسره کړه. د غزنی ولایت د مرافعه محکمې عمومي رئیس د دغه ولایت له زندان څخه لیدنه وکړه. د کندهار ولایت محاکمو د 1443 هجري قمري کال په جریان کې د 9833 قضایاو پر حل او فصل سربیره 15518 بېلابېل وثایق هم اجرا کړي دي.